د شاهي د ګدای تفاوت ورکشي د شاهي د ګدای تفاوت ورکشي چې پورا نه کا بادشاہ د ګدا تمه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه معلم افضل او زه په خپل چینل معلم نامه کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. قدرمنو په دې ویډیو کې به مونږه د پښتو د یو ډیر لوی د ډیر غټ د ډیر مشهور شاعر عبدالحمید بابا په ژوند او په شاعرۍ باندې خبرې کوو. حمید بابا په پښتو ادب کې په مختلفو نومونو باندې یادېږي. عبدالحمید مومند، حمید بابا، حمید ماشوخیل او موشګاف. په دې نامو باندې حمید بابا په پښتو ادب کې یادېږي. حمید بابا په کال 1015 هجری یعنی 1075 هجری کې په پیښور ماشوخیل کلی کې پیدا شوی او په کال 1115 هجری کې یعنی 1145 هجری کې په پیښور ماشوخیل کلی کې وفات شوی او مغلطه د ماشوخیل په مقبره کې مزار دی. قدرمنو د حمید بابا د شاعرۍ ښکاراړخ د هغوی تشبیهات د هغوی نازک خیالي ده. دوی ته په پښتو ادب کې د هندي سبک بانی هم ویلی شي. د حمید بابا په شاعرۍ کې ډیر خواږه، ډیر نادر او ډیر بهترین تشبیهات دي او دغه شانته نازک خیالي ده. د نازک خیالۍ د وجې نه حمید بابا ته یو د پښتو د ټولو نه زیات نازک خیاله شاعر او موشګاف ویلی شي. اوس راځو موږ د دوی کلام ته. اصل خو د حمید بابا هر یو شعر هغه د نازک خیالۍ او د تشبیهاتو شاهکار دی، خو مونږه د هغوی د یو څو شعرونو جایزه اخلو او هغه ستاسو مخې ته وړاندې کوو. حمید بابا فرمایي چې لکه سر د پسه په اور غاښونه سپین کا، هسې ما لره د غمه خندا راله. قدرمنو تاسو به لیدلي چې کله ګډ پسه ورته هم ویلی شي او ګډ ورته هم ویلی شي. د دې نه چې کله سرمن وباسي دا بالکل صفا کی او دا د اور د پاسه راځوړند کی په یو سیخ کې، نو د دې نه د مخ نه دا ټوله چربي اوس وځي، وازګتې اوس وځي او د هغې غاښونه راښکاره شي. نو داسې ښکاري ته به وایې که دا ګډ خان دي، داسې محسوسېږي ته به وایې که دا ګډ خان دي، خو اصل کې هغه خان دي نه، د هغې د اور د وجې نه د هغې چربي سوځېدلې ده او هغه غاښونه ښکاره شوي. نو حمید بابا وایي چې زه دا دنیا ته ښکارمه چې دا سړی خنداګانې کوي، نو دا زه اصل کې خاندم نه، دا په ما کې دننه د خپل محبوب د هجران اور بلیږي او کله چې هغه اور غرغنډې ووخي هغه بالکل په جوبن باندې راشي نو زما غاښونه ښکاره شي. نو خلکو ته داسې ښکاري چې دا سړی خان دي، خو زه د ډېرو غمونو د لاسه خان، زما غاښونه ښکاره شي، په ما کې د غمونو اور بل دی. نو دا دغه شانته ښایسته نازک خیالي او تشبیهات دي د دوی په شاعرۍ کې. اوس به زه ستاسو مخې ته یو پوره غزل وړاندې کړم چې زما په خیال د حمید بابا په شاعرۍ کې د هغوی د کلام د تشبیهاتو او د نازک خیالۍ یو بهترین شاهکار دی. نو لومبی شعر دی چې خط پر مخ د صنم راغی که سپوږمۍ شوه په حاله کې، دی غاښ په خوله کې زیب کا که ژاله شوه په لاله کې. قدرمنو په دې شعر کې ډېر تشبیهات دي. یو خدا دا چې تاسو به لیدلي چې د 14مې سپوږمۍ ډېره بهترینه رڼا کوي، ډېره ښایسته رڼا کوي، خو کله چې د هغې نه ګیر چاپېره وریځ راشي، وریځ د هغې نه ګیر چاپېره شپول ته وکړي، نو هغه د سپوږمۍ رڼا چې کوم ده هغه بلر شي، هغه تته شي. نو دغه شان شاعر وایي چې زما د محبوب مخ چې کوم دی هغې هم د 14مې سپوږمۍ په شانته رڼا کوله، خو چې کله په هغې باندې رالی خط خط صحیح ده. خط څه ته ویلی شي؟ خط د ښځو هغه ویښتو ته ویلی شي چې هغه دلته مخې ته راځي چې دې ته په پښتو کې پیچکې هم ویلی شي. نو چې کله هغه به خط ویښته د هغې په مخ راله نو د هغې حسن یې داسې خراب کو لکه څنګه چې د 14مې سپوږمۍ رڼا د وریځ راتلو سره تته شي. او دی غاښ په خوله کې زیب کا که ژاله شوه په لاله کې. نو په دې شعر کې شاعر وایي چې څنګه د لاله ګلونه سره، څنګه چې د لاله ګلونه او په هغې کې وشي باران، په هغې کې وشي ګلی، نو د ګلی یو ګیټی په هغې کې دننه پاتې شي، هغه یې سپین. نو د ګلی هغه سپین ګیټی هغه د لاله په دې سور ګل کې داسې ښایسته ښکاري. نو شاعر وایي چې څنګه هغه ښایسته ښکاري نو همدغه شانته زما د محبوبې سپین غاښونه د هغې په سرو شونډو کې دننه داسې ښایسته ښکاري لکه د لاله په ګل کې چې د ګلی یو ګیټی اونښلي.
هسې رنګ سحر جادو کړي په نظر د شیلا سترګو نه سیال په هند کې شته د نسانی په بنگال کې. قدرمنو په دې شعر کې حمید بابا فرمایي چې د بنگال او د هندستان جادوګران ډیر مشهور دي. د دې د وجه نه د کې اصل کې د الفاظو ډیر زیات کمال لري، لکه څنګه چې جادو ته ویل شي تور جادو، او دغه شانته د بنگال او د هندستان خلک هم دي تور، نو دا یو خو مناسبت پکې ده. صحیح ده. بل جادو می تور، نو دا وایي چې زما محبوبه چې په سړي باندې په خپل تور سترګو باندې څنګه جادو کوي، نو داسې جادو په هندستان کې او په بنگال کې جادوګران هم په چا باندې نشي کوله. لکه موږ وینو کنه چې دا لیکلي په دیوالونو باندې په مختلفو ځایونو کې فلا باوا بنگالی او یہ کام اس طرح کرو یہ کام اس طرح کرو دا کار بم داسې وشي. نو دا وایي چې نه، زما د محبوبې د سترګو جادو د هغې نه هم زیات زورور دی. لکه اون خلی مرغې په سس دام د سلو لمو، هسې رنګ پریشانه زلفو کښې وستم په کشاله کې. قدرمنو تاسو به کتلی چې پخوا زمانه کې به خلکو مرغۍ نیولې په دام کې. دام به څنګه دام به داسې یو تار به په هغې کې به تورې حلقې جوړې شوې وي، وړې وړې حلقې به وي په هغې کې، او هغه به سس پروت و. ښکاري به راللې په هغې کې به یې واچولې دانې د غنمو یا د جوارو یا د بل څه دانې به یې واچولې، او هغې نه به مرغۍ رالله په هغې کې به کېناسته. نو کله چې به مرغۍ هغه دانې خوړل شروع کړو، نو ښکاري به د هغه طرف دام هغه تار راخ کړو، نو دا حلقې به رابندې شوې او مرغۍ به ګیره شوه. ځکه په پښتو کې متل دی چې هوښیاره مرغۍ اول ګیرېږي نه، او چې ګیره شي نو د دواړو خپونه ګیرېږي. صحیح ده. نو دغه شانته شاعر څه وایي؟ شاعر وایي چې لکه ونښلي مرغۍ په سس دام د سلو لمو، لکه مرغۍ چې په یو داسې دام کې ونښلي چې په هغې کې سل حلقې جوړې شوي، سل لوڼې په هغې کې جوړې شوي. نو دغه شانته زه خپلې محبوبې په خپلو زلفو کې داسې ګرفتاره کړمه څنګه چې یو مرغۍ په دام کې ګرفتاري. په دې کې تشبیه ده د دام د زلفو سر ورکړی شوې ده. صحیح ده جی. او بل مطلب دا دی چې په شاعرۍ کې د زلفو تشبیه همیشه د زنجیر سره ورکړی کیږي، او دا ویل کیږي چې دا عاشق چې کوم دی دا په زلفو کې قیدی شو یا په زلفو کې بند شو. نو دا یو ښایسته تشبیه ورکړې ده د څه سره؟ د دام سره. او ما ویل عین ګڼه ګل دی د غونچې په لمن غښتې، کمې کوتې او ګلندامو پروت په سبزه دوشاله کې. په دې شعر کې شاعر یو بله ښایسته تشبیه راوړي. شاعر وایي چې دا ګل چې کوم دی د ګلاب غوټی دی سره، او د دې نه همیشه د شنو ګلونو پاڼې توي، د ګلاب د سرې غوټی نه همیشه د شنو ګلونو پاڼې توي. نو داسې ښکاري چې ته به وایې که د ګلاب دا غوټی چې کوم د دې ځان د شنو پاڼې یو څادر داسې تو کړی، داسې ښکاري. نو زه داسې تلم چې ما وکتل، نو یو د ګلاب غوټی وه چې هغه په شین څادر کې پټه وه، خو چې کله ما په غور باندې وکتل نو خو د ګلاب غوټی نه وه، هغه خو زما محبوب چې د ځان شین څادر تو کړی. لکه د خپل محبوب تشبیه د ګلاب د غوټۍ سره ورکړه او د شین صادر تشبیه د ګلاب د شنو پاڼو سره ورکړه او سر تر پای غم د هجر لکه نه سورې سورې کړم زکه يم مدام د حسرن په آه او پناله کې قدرمنو شپېلې تاسو پیژنې چې پوردی کو ته وي بانسري پاغي کی سوري نو کله چې پاغي کې د شپېلې والا داسې پوکې وخی نو د هغې نه مختلف قسمه اوازونه وځي. اوس شاعر وایي چې زما مثالم د شپېلې دی زه دننه ټول سورې سورې یم سر تر پایه غم د هجر لکه نه سورې سورې کړم نه ویلی کېږي شپېلې ته وایي څنګه چې شپېلې کې ټول سورې وي دغه شان ته د هجر د هجران د جدایۍ غم زه دننه ټول سورې سورې کړی نو زمانه چې دا کم اوازونه اوزي کم اوازونه فریاد نالا افسوس دا هر وخت چې جړا کوي نو ایمان چې دا اوازونه اوزي نو ماته ګناه نشته په اصل کې زه د فراق د هجران غمونو ټول سورې سورې کړم نو چې زه ساه اخلم نو زمانه مختلف قسمه اوازونه داسې زی چې هغه آهی فریادي نالي نو خلکو ته به داسې ښکاري چې دا سړی د څه د وجې کوي دا زه کوم چې دننه زه ټول سورې سورې او اخیری شعر دا دی که یار غواړي هم رجاړه سو درځي عبدالحمیده دا په دا چې دور مونده شي په دریاب نه په ناله کې قدرمنو دور ویلی کېږي پال ته قیمتي کاڼي ته قیمتي کاڼي همیشه پیدا کېږي په څه کې په سمندر کې او د هغې وجه دا ده چې د هغې د جوړېدو چې کوم پروسس دی نو هغه په کوم ځای کې کېږي په سمندر کې کېږي نو تاسو به چېرته نه اورېدلي چې د کلي په لښتي کې یا د کلي په نیر کې چا چېرته پال موندلی قیمتي کاڼی موندلی دا همیشه موندلی کېږي په سیند کې په دریاب کې نو شاعر وایي
چې دغه شانتا زما محبوب چې کم دی د هغه مثال هم د قیمتي کاني دی، د هغه مثال د پال دی، د ډایمنډ دی. اوس چې دا زه د پسې لږ جړاګانې کومه نو په دې لږه جړا دا ماته د ملاوېدو والا نه دی. که یار غواړې هومره جاړه سو درځي عبدالحمیده د پسې ته څنګه چې قیمتي کاڼې په لښتي کې یا په نیر کې نه موندلی کېږي په دریاب کې، دغه شان ته په خپل محبوب پسې لږې اوښ کې نه د اوښکو سمندر ورپسې وبهوه نو هله به دا تاته ملاوېږي. دغه شان ته په خپل محبوب پسې د اوښکو سمندر وبهوه او چې سمندر تانی ویولې نو دا تاته نه ملاوي. قدرمنو ستاسو به دا شعرونه خوښ شوي او تاسو به په دې پوه شوي. که ستاسو دا شعرونه خوښ شوي نو دا د سره لایک کړئ، موږ ته په کمنټ کې خپل رائے راکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ډیره مننه. د الله په امان.